سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. تاسو خبر یې چې زه لوی کور افغانستان ته راغلی یم د یوې مشاعرې دپاره، خو ما ټول ناهم کار دا ګڼلو چې دلته کې کم زلمي شاعران دي چې زه هغه ځان سره دلته کې مرکه کړم. نو زه دا وخت په بټي کوټ کې یم او دا علاقه چې کوم ده د حاجیانو کلی دی. د حاجیانو کلی په دې پورې مشهور دی، مطلب دا نوم چې پخوا دلته کې څه 15 کسان و هغوی حج له تلي پیدل او بیا واپس راغلي. نو د دې هغې نه پس بیا د دې ځای نوم بیا د حاجیانو کلی شو. ما سره دا وخت زلمی شاعر خداداد خیرخوا را سره دی. دا دی د سایډ ته مې دا دی را روان دی. دته مو سوال جواب وکړو. عباس تنها راته وایي چې ډېر ښه شاعر دی، د ده کلیوال دی. ما ورته وایي مهرابي غواړه چې مرکه یې کړو. ډېر ښکلي شعرونه وایي، ترنم یې بیا ډېر زیات ښایسته دی. نو روان یو دی چېرته کې یو سایډ ته کوم دی پټو پله او مرکه ریکارډ کوو. خان دی مه په دې خبرو ګورئ. ډېره ښایسته علاقه ده، بټي کوټ حاجیانو کلی دی. دا د خوشحالۍ خبره دا ده چې موسم ډېر مزیدار شو. دا ملګري ټول را سره دي نن. مطلب می دا نن موسم ډېر مزیدار شو. ما په دا نوري نو اواز تمایي ما ویډیو مشکل ده، ګرانه ده. خدای داد را سره ولاړ دی. دا وخت موږ راغلو، تاسو د ښکلا را باندې منظرونه وکتل. ډېر ښایسته موسم را جوړ دی، ښکلی وطن دی زموږ، خدای دې آباد کړي. بس تاسو را سره اوسئ. خدای داد نه څه شعرونه ورو، خو د ټول ناهمه خبره دا ده چې مطلب دا زموږ په لوی کور افغانستان کې د سره دا ډومبۍ مرکه ده. تاسو ټول ته خواست کو د ستاسو یو بیت څه چې یو مصرم ستاسو خوښه شي، نو زما به دغه خواهش شي چې دا تاسو خپل ملګرو سره شریک کړئ. خدای داد سلامونه وکړه، ستړي مه شئ. درته وایم زموږ په دې خپرونه کې او شعرونه به درنه اورو. وعلیکم السلام درمان صاحب، ستا د صفحې ټولو مینوالو ته سلامونه. او ډېر زیات خوشحاله یم چې ستا غوندې یو قدرمن انسان خپلې خاورې ته په اصطلاح راغلی دی. زمونږ د وطنوالو د زړه دردونه د خلکو سره شریکوي. اوبه کېږي وله شعرونه راته ووایه، وختي دې راته لږ غوندې ووایې. د هغې نه مخکې څو بیتونه دي. ارشاد غزل دی پوره چې یاره ستا د نه شتون اندېښنه دوه ځلې ګورم. یاره ستا د نه شتون اندېښنه دوه ځلې ګورم. اوس هم هره ورځ هغه چینه دوه ځلې ګورم. او هسې نه له درده مې دا زړه در پسې ونه چوي. هسې نه له درده مې دا زړه در پسې ونه چوي. هره دقیقه وروسته سینه دوه ځلې ګورم. بیا ووایه یاره، دا شعر راته بیا ووایه. هسې نه له درده مې دا زړه در پسې ونه چوي. هره دقیقه وروسته سینه دوه ځلې ګورم. درمان صاحب نه ګورم کیفیت د مخ له کوره چې راوځمه. نه ګورم کیفیت د مخ له کوره چې راوځمه. مننه. نه ګورم کیفیت د مخ له کوره چې راوځمه. فکر او ضمیر ته آینه دوه ځلې ګورم. او دا بیا ووایه یاره، مړه یو لس ځله دا شعر ووایه. ډېر ښه شعر دی بادشاه. نه ګورم کیفیت د مخ له کوره چې راوځمه. فکر او ضمیر ته آینه دوه ځلې ګورم. او درمان صاحب بس چې داسې لږه هم زما ژوندون ته ورته وي، بس چې داسې لږه هم زما ژوندون ته ورته وي. فلم کې هغه یو افسانه دوه ځلې ګورم. دا څه نوي فکرونه دي یار. او ومه را پرېوتی د الفاظو له کچه منزل. ومه را پرېوتی
د الفاظو لکه چمنزل اوس د خیال د کور د بام زینت دوه ځلې ګورم او اخیر بیت د چې کله چې خیرخوا د عادي ستړي خپې ورزور کما خوب کې په هغې شپې مدینه دوه ځلې ګورم مړه دا ووایه یاره دا دغه خبره چې دا خو یو 50 ځله ووایه دا شعر ووایه ته بیا کله چې خیرخوا د عادي ستړي خپې ورزور کما خوب کې په هغې شپې مدینه دوه ځلې ګورم دا بیا ووایه یاره بیا ووایه دا شعر بیا ووایه کله چې خیرخوا د عادي ستړي خپې ورزور کما کله چې خیرخوا د عادي ستړي خپې ورزور کما خوب کې په هغې شپې مدینه دوه ځلې ګورم مخکې به مې وي سترګو کې نم مې پېژنده زه داسې وړوکی وم چې غم مې پېژنده بیا ووایه یاره دا شعر بیا ووایه اوښکې به مې وي سترګو کې نم مې پېژنده زه داسې وړوکی وم چې غم مې پېژنده هغه وخت زمونږ د اول صنف کتاب کې ما کلم ونه پېژنده بم مې پېژنده بیا ووایه ته دا شعر بیا ووایه زمونږ د اول صنف کتاب کې ما کلم ونه پېژنده بم مې پېژنده څو کلونه وروسته شو یو بل ته مخامخ هم نابلد ورسره هم مې پېژنده چا کوه د چا سره اول یې کوه چا کوه او چا سره اول یې کوه جنګ زمونږ د کلي و ښه سم مې پېژنده او ته هم رانه لاړې خیرخوا ډېر شومه یوازې ځان هم د پردیو په رقم مې پېژنده ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی ها خدای داد چې په تڼاکو په خولو تویېدو هم کېږي چې په تڼاکو په خولو تویېدو هم کېږي داسې کارونه بیا په سر ټیټېدو هم کېږي لمونځ یې که ودرېږي پنجاب طرف له هم صحیح دی او اودسونه یې په ولاړو اوبو هم کېږي بیا ووایه ته دا شعر لمونځ یې که ودرېږي پنجاب طرف ته هم صحیح دی او اودسونه یې په ولاړو اوبو هم کېږي مور مې ویل یو کپ روزي د را رسېږي به بچیا زمونږ ژوند په لږو روپو هم کېږي درمان صاحب دا ځینې ځینې د شیطان یشتو لاسې ورځي د دو اجونه خو د ځان په یشتو هم کېږي مړه دا ورته یو لس ځله ووایه دی ته چې لږ شرم خولور شي دا ځینې زمونږ مسله هم دا ده چې دی د لور او خور کیسه نه مني او هلته کې عمرو له وژون له ځي هغه وروستو خبرې دي لومبی دغه کهکه دا کوي ښه ارشاد څنګه دا ځینې د شیطان یشتو لاسې ورځي د دوی اجونه خو د ځان په یشتو هم کېږي ما له د یاد د کشمالي بوی سره سم راځي او دغه کار په ما د ګل په لیدو هم کېږي له معززو خودشناسو زړه راټول که خیر ډېری فصلونه په باران ورېدو هم کېږي د کوټې ور مې په اوږه راوړی جانانه مږ ده د غمونو راله غر په اوږو زه خو په یېرې ګرځومه دا خپل سر په اوږو دا سړی څوک دی چې ټوپکې په اوږه ایښی دا سړی ولې ګرځوي ځان سره شر په دا سړی څوک دی چې ټوپکې په اوږه ایښی دی دا سړی ولې ګرځوي ځان سره شر په اوږو وړې ماشومې د پلار قبر ته ژړل ویلې ما که په خوله نن راله بیا راکه چکر په اوږو دا بیا ووایه یار دا شعر وړې ماشومې د پلار قبر ته ژړل ویلې ما کړه په خوله نن راله بیا راکه چکر په اوږو او درمان صاحب زما د مینې یو همدا کرامت منی که نه زما د مینې یو همدا کرامت منی که نه ما ملایکې جړولي دي اکثر په دا بیا ووایه دا شعر بیا زما د مینې یو همدا کرامت منی که نه ما ملایکې جړولي دي اکثر په اوږو چې ښه د کار شي نو په خپله یې د کاره باسو مونږ قبرونو ته راوړي دي سره زر په اوږو دا شعر بیا ووایه دا شعر بیا ووایه چې ښه د کار شي نو په خپله یې د کاره باسو مونږ قبرونو ته راوړي دي سره زر په اوږو چانده کېده د دې وطن د جوړېدو دپاره خیرخوا راوړی او د خپلې کوټې ور په اوږو دا بیا ووایه بیا ووایه چانده کېده د دې وطن د جوړېدو دپاره خیرخوا راوړی او د خپلې کوټې ور په اوږو ډېر ښه دی ډېر ښه خیرخوا ډېر ښه ماښام شو بیا په خپل ایمان باندې مې زړه خوږېږي ماښام شو بیا په خپل ایمان باندې مې زړه خوږېږي بهر یې ریږم او اذان باندې مې زړه خوږېږي ډېر ښه دی یار کوم ارمان نه و چې زما په زړه کې وچ نه شو د خدای نه جار شمه په ځان باندې مې زړه خوږېږي شهید شوي ارمانونه مې خوږېږي غاړه رانه کړي زخمونه مې خوږېږي نه که نه خندا را لخه نه ده لا تازه دي پرهرونه مې خوږېږي ارشاد زما دې زړه کمبخته وګوره ما وژني هم
زی جهنم ته دې انسان باندې مې زړه خوږېږي ښه چې ما پرېښود د خپل ځان نه یې غوښې وخوړلې نوره به ورشمه جانان باندې مې زړه خوږېږي د چا د لږې غلطۍ په سر راټولو خلکو چې شو حلال په دې حیوان باندې مې زړه خوږېږي په جار قربان دې خیرخوا څه دوکه که خپل دې نه که په تا په سی کړي ارمان باندې مې زړه خوږېږي ډېر ښه دی چې بېوسي او خپل غرور مخې له دواړه کېدم چې بېوسي او خپل غرور مخې له دواړه کېدم نو حیران کېنم چې کوم یو ته غاړه کېدم زه د خپل ځان د درد دوا یم دا مې ومنله چې مې بدن وسوځي زه ورباندې لاړه کېدم دا شعر ووایه ته بیا ووایه زه د خپل ځان د درد دوا یم دا مې ومنله چې مې بدن وسوځي زه ورباندې لاړه کېدم وایم چې خدای خو مهربان دی که زرغون شي چرته د امیدونو مړاوی ګل د زړه په شاړه کېدم د نه زړه خوبې د ناکامه سترګې پټې کړمه سر ته مې خپله زندګي ورانه ویجاړه کېدم ډېر ښه دی یار د ژوند ټپي مرغۍ مې مري رانه خیرخوا نوره کله مې زړه وي چې چاړه وله په غاړه کېدم ډېر ښه دی ډېر ښه دی خدای دا وایه ارشاد کوي او دنګ راباندې بد لګي یو نیم ملنګ راباندې بد لګي ماښام شو بیا خالي لاس راغلم ورته د خپل کور رنګ راباندې بد لګي ماښام شو بیا خالي لاس راغلم ورته د خپل کور رنګ راباندې بد لګي تش مړوندونه را یادېږي د چا د بنګړو شرنګ راباندې بد لګي د سترګو جنگ پسې بیا مړ یم خو نوم د جنگ راباندې بد لګي ډېر ښه دی داسې مې زړه یوه ورځ مات کچا د ګیلاس کړنګ راباندې بد لګي چې کور کې نه یې نو رښتیا ووایم خالي پالنګ راباندې بد لګي ستا د وجود د خولو بوی مې حس که بوی د لونګ راباندې بد لګي ډېر ښه دی هغه خیرخوا دی او که څه بلا د هغه بدرنګ راباندې بد لګي ډېر ښه دی کړي قربان مې د تقدیر د فیصلې نه غم څه زیات دی د انسان د حوصلې نه و پښتونه د شعور میدان دې پرېښود پنجابي دې لنګ وهلی د شملې نه دا شعر ورته یو شل ځله ووایه ونګو په امیل مې مشغولېږه چې د عطر بوی دې لاړ شي د خولې نه یو ګلمخي پکې ځان له کور جوړ کړی خدایه زړه به مې ساتې د زلزلې نه درمان صاحب تا ته ډالۍ چې د شخصیت معیار له ګوره بیا یې وکړه خاموشي ښه وي یو نیم ته د ګیلې نه ډېر ښه دی چې ملګري وي بیا سل په لالي پورې زه یو څو ګوټه به وکم د پیالې او خیرخوا بیا لاس کې اوږدي تسبیح نیولې یار تازه راغلی د چیلې خدای څنګه نه دی په ما خلکو مهربان وګورئ نورې خبرې پرېږدئ سترګې یقین به وکړي چې په دې خاورې اسلام نازل دی یقین به وکړي چې په دې خاورې اسلام نازل دی په دیوالونو آیاتونه د قرآن وګورئ دا شعر بیا ووایه یار راته ډېر ښه شعر دی چې په دې خاوره اسلام نازل دی په دیوالونو آیاتونه د قرآن وګورئ دا ننګو خولې زیاته د بدن خوشبو کړه دا ننګو خولې زیاته د بدن خوشبو کړه د ګل په پاڼو باندې څاڅکي د باران وګورئ هوس پرته لکه ډیران باندې مرداره غوښه هوس پرته لکه ډیران باندې مرداره غوښه انسان وي داسې لکه سپی پسې روان وګورئ او و د خیرخوا خفه غوسه و ګیلمن یارانو لږ مې په خېټې موړ کړی بیا زما ښه شعر څومره چې یم غم خوړلی دومره مې د نور وخوري اوس په نار یو شی جوړېږي خو چې اور وخوري ستا نوم چې ناڅاپه خولې له راشي داسې شمه چې بس لکه سړی چې په هواره لاره تور درمان صاحب ارشاد زه د سوي زړه د ارمانونو انځورګر یم زه د سوي زړه د ارمانونو انځورګر یم څومره خوند کوي چې سړی ګټه د خپل کور وخوري نه داسې ورځ خو دې زما په ژوند کې را نه شي خدای چې د مرګ سپیره بلا دې زما مور وخوري نه داسې ورځ خو دې زما په ژوند کې را نه شي امین خدای چې د مرګ سپیره بلا دې زما مور وخوري څه وکم خیرخوا اوس د الله سرې ته ناست یم بېرته پر هرونه را یوځای شي چې ټکور وخوري ډېر ښه دی غزل دی چې څوک به دومره ظلم وکړي په خپل وران زړه څوک به دومره ظلم وکړي په خپل وران زړه ما په مات زړه کې